السلام علیکم د ډایلی ټیچ چینل ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي او هیله ده چې د تېرې ورځې درسونه مو تعقیب کړي وي. راځو نن د څلورمې ورځې درس وایو. څلورمه ورځ درس ډېر په زړه پورې درس دی، البته د ټولګي اصطلاحات دي کوم چې موږ په مکتب کې په صنف کې استعمالوو. کلاس روم ایکسپریشنز، کلاس روم ګرانو لیدونکو ټولګي ته وایي او ایکسپریشنز اصطلاحاتو ته وایي. راځو زه درته تکراروم، تاسو هم راسره تکرار کړئ، ویې ګورئ او یاد کړئ. سنټنسز جملې تلفظ او پښتو معنا. اوپن د بوک، کتاب خلاص کړه. اوپن د بوک، کتاب خلاص کړه. اوپن د بوک. کلوز د وینډو، کړکۍ بند کړه. کلوز د وینډو، کړکۍ بند کړه. say this word، دغه کلمه ووایه. say this word، دغه کلمه ووایه. say this word. come to the front of the class، د ټولګي مخې ته راشه. come to the front of the class، د ټولګي مخې ته راشه. come to the front of the class. go to the back of the class، د ټولګي شاته لاړ شه. go to the back of the class، د ټولګي شاته لاړ شه. may I come in، آیا زه کولی شم چې دننه راشم. may I come in، آیا کولی شم چې دننه راشم. may I come in. yes please، هو مهرباني وکړه. yes please، yes please، هو مهرباني وکړه. listen to me، ما ته غوږ شه. listen to me، ما ته غوږ شه. write a word، یوه کلمه ولیکه. write a word، یوه کلمه ولیکه. speak in English، په انګلیسي خبرې وکړه. speak in English، په انګلیسي خبرې وکړه. read the book، کتاب ولوله. read the book، کتاب ولوله. who is this، دا څوک دی. who is this، دا څوک دی. I don't know، زه نه پوهیږم یا زه یې نه پیژنم. I don't know، زه نه پوهیږم. who is that، هغه څوک دی. who is that، هغه څوک دی. I don't remember، زما په یاد نه راځي. زه په یاد نه لرم. I don't remember، زما په یاد نه راځي. I'm sorry، زه بخښنه غواړم. I am sorry، بخښنه غواړم. I don't understand، زه نه پوهیږم. I don't understand، زه نه پوهیږم. I have a question، زه یوه پوښتنه لرم. I have a question، زه یوه پوښتنه لرم. Please speak slowly، مهرباني وکړه ورو خبرې وکړه. Please speak slowly، مهرباني وکړه ورو خبرې وکړه. Please don't talk، مهرباني وکړه خبرې مه کوه. Please don't talk، مهرباني وکړه خبرې مه کوه. Can you repeat this، آیا ته کولی شې چې دا تکرار کړې. Can you repeat this، آیا ته کولی شې چې دا تکرار کړې. That is enough for today، د نن لپاره همدومره بس دی. That is enough for today، د نن لپاره همدومره بس دی. See you tomorrow، سبا به سره ووینو. See you tomorrow، سبا به سره ووینو. Have a good time، ښه وخت ولرئ. Have a good time، ښه وخت ولرئ. ګرانو لیدونکو هیله ده چې در سره تکرار کړئ، په یاد کړئ او زده کړئ. ډېر په زړه پورې اصطلاحګانې وي کوم سره چې موږ ډېر مخامخ کیږو. راځو د ګرامر برخې ته. په څلورمه ورځ کې په د ګرامر په سیکشن یا په ګرامر برخه کې موږ او تاسو د انګلیسي الفبا د غږونو نه مخې په دریو برخو ویشل شوي دي. د انګلیسي الفبا لرو، د انګلیسي حروف یا توري چې دي دا په دریو برخو ویشل کیږي چې یو یې واویل لیټرز یا غږ لرونکي توري، بل بې غږه توري کانسوننټ لیټرز، او بل نیمه غږ لرونکي توري یا سیمي واویل لیټرز دي. غږ لرونکي توري یا واویل لیټرز له هغو تورو څخه عبارت دي چې د ادا کولو په وخت په خوله کې د هوا بندښت نه رامنځته کوي. غږ لرونکي توري عبارت دي له A E I O U څخه. بې غږه لرونکي توري یا کانسوننټ لیټرز دا بیا له هغو تورو څخه عبارت دي چې د ادا کولو په وخت په خوله کې د هوا بندښت رامنځته کوي. ورپسې نیمه غږ لرونکي توري یا سیمي واویل لیټرز دي. نیمه غږ لرونکي توري یا سیمي واویلز هغه توري دي چې ځینې وخت غږ لرونکي او ځینې وخت بې غږه وي. په انګلیسي ژبه کې دوه نیمه غږ لرونکي توري شتون لري چې یو ډبلیو او بل وای دی. ګرانو لیدونکو در سره وګورئ انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به بیا هم خبرې پرې وکړو چې څنګه غږ ځینې توري څنګه غږ وباسي او په ځینو ځایونو کې ځینې ولې سایلنټ کېږي او ولې غږ نه وباسي. نو دا در سره وګورئ چې واویلې ګوښې یاد کړئ، ورپسې بې غږه ګوښې او نیمه غږ لرونکي توري ګوښې یاد کړئ.
عموما که چیرې کې تاسو غږ لرونکي توري او نیمه غږ لرونکي توري تر وباسئ نو دا نور چې کوم پاتې کېږي دا بیا ټول بې غږه توري دي. ورپسې راځو د څلورمې ورځې د لغاتونو برخه یا ورډز سیکشن د لغاتو برخه. بس بس سرویس بس منه بس یا سرویس. ټراک لرئ ټراک ټراک لرئ ټراک. ټرین اورګاډی ریلګاډی ټرین ریلګاډی یا اورګاډی. ډال نانځکه ګوډی ډال نانځکه ګوډی. بلاک بورډ توره تخته بلاک بورډ توره تخته. ډسټر تخته پاک ډسټر تخته پاک ډسټر تخته پاک. مستر هاغلی مستر هاغلی مس هاغلی. د نامیړو ښځې لپاره د نامیړو ښې ښځې لقب دی مس. او مسز ښځه چې واده شوې وي د هغې ښځې لپاره موږ مسز استعمالوو چې واده شوي. مس د هغې ښځې لپاره چې واده یې نه وي کړی. او مستر هاغلي ته وایي د نر لپاره استعمالیږي. ریویژن تکرار بیا کتنه ریویژن تکرار بیا کتنه. هیله ده چې زده کړي مو وي درسره ویې ګورئ ویې لیکئ. تېر درسونه هم درسره تعقیبوئ. راتلونکي درس کې د 5مې ورځې درس لرو. نو په راتلونکي ورځ کې البته یو ټاپک دی د ځان په اړه چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل ځان معرفي کړئ د خپل ځان په اړه وغږیږئ. نو دا د نن ورځې درس هیله ده چې زده یې کړئ.